سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. سورة البقرة مقصد بیان د څلورو مسائلو: اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی. سورت تقسیم په څلورو حصو. اوله حصہ سل آیتونه. اوله حصہ کې بیان د توحید د الله کوي. دا اوله حصہ بیا درې بابونه دي. باب اول شل آیتونه. په اول باب کې بیان داغه دریو ډلو کوي کم چې سورۃ الفاتحه کې ذکر شوی او اجمالاً دلته هغه تفصیلاً ذکر کوي. په هغه دریو ډلو کې د ډومبنې دوو ډلو بیان موږ په وضاحت سره کړی دی. د منعم علیهم بیانم شوی دی په ذکر د اوصاف خمسه ما حکم دنیا والآخرة، او بیان د دویمې ډلې هم شوی په ذکر د دوه خباثاتو سره د حکم دنیا او آخرت. ذکر د دریمې ډلې شروع شوی د آیت نمبر 8 نه چې هغې ته ضالین یا منافقین وایي. د هغې بیان په لسو خباثاتو سره کوي، ورسره حکم اخروی او دنیاوی ذکر کوي. پاغي کې منګه خباثت اول ذکر کړی دی آیت نمبر 8 کې. خباثت اول د دې منافقانو چې د دې قول او فعل کې تضاد وي. دوی چې په خلی باندې سوي نو حقیقتا هغه زړه کې نه وي. نو دا د دې اول خباثتو. په دې آیت کې یو اعتراض پاتې یو اشکال چې ګوره الله کریم اول ذکر کوي ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الآخر، او بعضې د خلکو نه هغه څوک دي چې وایي موږ ایمان راوړی دی په الله باندې او په ورځ د آخرت، او بیا فرمایي وما هم بمؤمنین، او دی مؤمنان نه دي. نو هغې خو اقرار باللسان کړی دی په ژبې باندې، هغې خو خلکو ته ویلي چې موږ مؤمنان یو، موږ ایمان والا یو، موږ الله منو، موږ قیامت هم منو. خو الله بیا هم د دوی نه نفي د ایمان کوي چې نه وما هم بمؤمنین، او ډېر په تاکید سره نفي کوي او نه دي دوی هیڅ چرې ایمان راوړونکي. نو د دې جواب ما تاسو ته هم په معنی کې کړی، ځکه دا عام مفسرین، عام ترجمې والا مولیان صاحبان چې مانو کی نو بیا په خلک دا اعتراض کی نو بیا جواب نو ورزي. نو د دې اعتراض جواب ما تاسو ته په معنی کې وکړ. تاسو به خپل د دې جواب کولی شئ چې د ډومبي آمنا بالله و بالیوم الاخر د دې ایمان نه مراد ایمان باللسان دی محض، او دویم وما هم بمؤمنین دی نه مراد ایمان بالقلب دی. نو دوی خو د ایمان باللسان اقرار کړی دی، اما الله چې د دوی نه نفي کړی دی د ایمان بالقلب نفي کړی. نو چې د زړه نه یو تن ایمان راونړي اصل ایمان، نو حقیقت کې هغه خو بیا مؤمن نه وي. نو دی وجه الله کریم دلته د دوی نه نفي د ایمان وکړو. نو در اصل د دوی ایمان محض اقرار باللسانو، خو اصل جز یا رکن چې تصدیق بالقلب دی نو هغه دوی کې نو،
ځکه د دین نفي د ایمان شو. دا بس تاسو جواب وي. نو مراد د دین څه چې حال دا دی دوی ایمان نه دی راوړونکي د زړه نه. نو اول آمنا دا ایمان باللسان او دویم بمؤمنین ایمان بالقلب مراد دی. او دا معنا تنویر المقباس د عبدالله ابن عباس هغه هم کوي. ور یو خبر یاد ساتئ، هر کله چې د قرآن نه په دې قواعدو باندې پوه شوئ نو انشاءالله احادیثو باندې به هم تاسو ښه پوهیږئ. بیا قرآن او حدیث دا دواړه چې څوک ویل غواړي نو هغه له پکار دا دی چې اول د قرآن وی بیا د حدیث وی. بعض خلک ځان ته اهل الحدیث وی نو تش حدیث له زور ورکوي او قرآن پرېږدي. د هغې نقصان څه وشي؟ هغې په ډېرو عقایدو کې بیا غلط وي، غلطیانې ترې کېږي. اکثر اهل حدیث داسې دي، د عقایدو په مسایلو کې زیات خطا کېږي. ولی؟ قرآن کریم فهم ورسره نه وي، قواعد د قرآن چې کوم ښیي هغه ورسره نه وي. بعض خلک ځان ته اهل القرآن وي، تش قرآن کوي، د احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم ورسره نه هغې پرېښودي. دا هم ګورې نقصان دی. او وګورئ چې څوک د قرآن مجید تش بیانات کوي او حدیث پریخي نو هغې اعمالو نگاه سره ګورې ډېر حد درجې کمزوري وي. نو زمونږ شریعت دا بنا په د دوو اشیاو دی، اول قرآن دی بیا حدیث د پیغمبر علیه السلام. نو دواړو له پکار دا دی چې ځان ته نوم اهل القرآن والحدیث کی دي، هم قرآن وی هم حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی، چې عقیده هم درست وي اعمال هم درست وي. لکه اوس وروستو تاسو په دې پوه شوئ چې ایمان بالقلب هم وي ایمان باللسان هم وي. نو تاسو دلته پوه شوئ چې د منافقانو نه نفي کړی د ایمان بالقلب او منافقانو دعوه کړی د ایمان باللسان، نو سره ایمان والا نشو. همدغه شان احادیثو کې هم ګورې بعضې احادیث داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره یو شانتي وکړي نو هغې نه خلک غلط مطلب والي. اوس تاسو ته دغه قاعده یاده ده، زه یو حدیث ویمه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې وی لا اله الا الله دی به جنت ته داخلیږي. اوس دلته که تاسو ته څوک ووایي چې دا خو فرعون هم ویلی دی په صورت یونس آیت نمبر 90 کې چې هغه وایي ما ایمان راوړی دی لا اله الا الله دا کلمه یې ویلې، نو آیا د دې حدیث په رڼا کې فرعون به هم جنت ته دننه کیږي؟ نو تاسو به اوس دلته څه وایئ چې نه، د فرعون ایمان هغه باللسانو قول باللسانو تش په ژبې باندې. حدیث کې د ایمان چې کوم ذکر دی هغه د ایمان بالقلب ذکر دی. ځکه بل حدیث کې باقاعده ور سره ذکر کوي من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه دخل الجنه. څوک چې لا اله الا الله وی خو څنګه صدقا من قلبه دخل الجنه، د زړه نه دی تصدیق وکړي نو دی به جنت ته داخلیږي. نو اوس دغه حدیث لا اله الا الله دخل الجنه اکثر زبرګان بیانوي، نو چې بیا ته دا تپوس وکړي چې یاره فرعون ویلی اب هم ځینو خولې وازه نیولي. قرآن سره سره ګورې حدیث هم ضروري دی او حدیث سره سره قرآن هم ضروري دی. قرآن د عقیدې دپاره وي، حدیث د اعمالو دپاره وي. یو بل حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای امرت ان اقاتل الناس، ما ته حکم شوی چې زه جهاد وکم د خلقو سره، حتی تر دې یقولو چې دوی ووایي لا اله الا الله، نشته کارساز بغیر د الله نه بل څوک. فاذا قالوها، نو کله چې دوی ووایي دا، عصموا مني دماءهم، نو دی به بچ کی زمانه وینې خپلې او مال خپل. نو اوس دغه حدیث چې ته وګورې نو په ظاهره خو بس چې چا لا اله الا الله وی کافر هم وی ایمان زړه نه راوړی،
نو آیا غم بچ شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مالو وینې ته بچ شوي. اوس بل حدیث دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه چې وګورئ او دا قاعده چې تاسو ته یادي چې دلته د لا اله الا الله نه مراد باللسان نه دی بلکې بالقلب دی. او حدیث په دې گواہی کوي. بل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امرت ان اقاتل الناس، ما ته حکم شوی چې زه به جهاد کوم د خلقو سره حتی تر دې پورې یشهدو چې دی به گواہی کوي د کومې خبرې الله اله الا الله وان محمد رسول الله، او د دې خبرې چې محمد علیه الصلاۃ والسلام د الله رسول دی. ويقيم الصلاة، او جاری کوي به منځ، ويؤتو الزکات، او ورکوي به زکات. نو ګوره دلته باقاعده د څه شي ذکر دی؟ د دې خبرې چې دی لا اله الا الله محمد رسول الله وی، منځ جاری کی، زکات ادا کی، یعنی عملو کی. فاذا فعلوا ذلك، نو کله چې وکي دوی دا کار، عصموا مني دماءهم واموالهم، بچ کو دوی زمانہ ویني او مال خپل، ځانم بچ کو مالم بچ کو. نو قرآن او حدیث ګور یو بل ته لازم او ملزوم دی، او دواړه زده کول په مؤمن مسلمان فرض دی. نو زمون اعتراض داو چې ډومبني ایمان نه مراد دلته اوس داغي جواب څه شو؟ ډومبني ایمان نه مراد څه شو؟ ایمان باللسان. او دویم ایمان نه مراد ایمان بالقلب شو. نو الله چې د دوی نه نفي کوي د ایمان بالقلب نفي کوي، وما هم بمؤمنین، او نه دي دوی هرگز ایمان راوړونکي د زړه نه. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دی آیت کریمه کې دو نور خباثات ذکر کوي د منافقانو. دویم خباثت د منافقانو چې دوی کې خداع وي، خداع. یخادعوننا اغسطه شوی خداع، خا دال الف عین خداع، خداع دوکې ته وي. د دې دویم خباثت په دې کې ماده د خداع وي. دریم خباثت وما یشعرون، عدم شعور، دی کې شعور نشته. نو دا دو نور پلیته، دو نور خباثتونه ذکر کوي د منافقانو. خو دلته یو نقطه یاد ساتئ، یخادعون الله وی و یخادعون الله نه وی، و عاطفه نه راوړي. و عاطفه دلته نه ذکر کوي، بلکې دلته استیناف کوي، یعنی رستو سوال راتلو چې هر کله دوی ایمان والا نه دي. رستو دا سوال راتلو چې دوی ایمان والا نه دي، نو آمنا بالله و بالیوم الاخر بیا ولی وی. دا سوال رستو راتلو چې دوی ایمان والا نه دي وما هم بمؤمنین، نو ولی بیا وی په خلی باندې آمنا بالله و بالیوم الاخر. د دې پکې څه فائدہ ده؟ په سوال ځان پوي کوي. دلته و عاطفه ذکر نه راوړي چې دا غرسته سوال جواب درته وکي. رستو دا ذکر شه چې دی ایمان نه راوړي، نو چې ایمان نه راوړي نو بیا ولی وی آمنا بالله و بالیوم الاخر. د دې فائدہ څه ده؟ نو دا غي جواب دلته الله ذکر کوي. جواب څه ذکر کوي؟ چې دوی په خلی باندې داتش آمنا بالله و بالیوم الاخر وی، نو دا د پاره د دې خداع د پاره د دې دوکي ورکولو دا فائدہ د دوی لا چې مسلمانان په دې سکی دوکه کی، چې بیا دې د مسلمانانو نه بچوي دا غي د تورې نه. او حقیقت کې ویو ماغه کافران خو صرف د مسلمانانو د تورې نه او دا غي د ضرب لګولو نه دی بچي. نو دلته جواب وشو چې دی د ایمان باللسان داوا زکه کوي چې دوی سو کی مسلمانان له دوکه ورکی. یخادعون الله والذین آمنوا، اول بحث پدې کو. یخادعون الله لغوی معنی خدا سے دا دوکه کوي دوی د الله سره، والذین وغ کسانو سرم آمنو چې ایمان راوړی دی. یخادعون اول پدې لک بحث کو. یخادعون دا د خدعانه ده، خدعا خاین دال عین خدعا. په لغت کې خدعا څه ته وایي؟ په لغت کې خدعا معنی د کتمان پټول. په لغت کې خدعا معنی څه ده؟ پټول، کتمان.
او بعض اهل لغت د دې معنی فساد هم کړی دی. وی خدع په لغت کې فساد ته وی، گویا کې دوه معنی شوي. خدع په لغت کې پټولو ته هم وی، خدع په لغت کې فساد ته هم وی. د دې دواړو معنو حاصل به زه تاسو ته دا ویم چې د خدع معنی څه ده؟ پټول او فساد، یعنی در پرده فساد کول، په پټه فساد کول. په لغت کې خدع څه ته وی؟ در پرده فساد، په پټه فساد خورول، دې ته څه وی؟ خدع وی. دا په لغت کې شو. او اصطلاح شریعت کې د دې تعریف به څنګه کوو؟ آسان تعریف یاد کړئ. اراده د شر ساتل او ظاهرول د خیر، دې ته خدع وی. یو تن په زړه کې اراده ساتي د شر چې زه به نقصان ورکوم دې کس ته، خو ظاهر هغه ته د څه شي کې؟ د خیر، چې هلکه زه تا سره ښېګړه کوم. دې ته څه وی؟ دې ته وی خدع. دې ته وی خدع دوکه، چې کوم ته ټګي یا دوکه مونږ ویو. ټګي دوکه څه ته وی؟ اراده د شر ساتل د زړه نه او ظاهرول د خیر. زړه کې ته د شر اراده وساتې، دې سړي له به زه مالي نقصان ورکوم، خو حقیقت بیا ته ظاهرا ورته داسې ښکاره کړي چې یاره زه تا سره ښېګړه کوم، او هغه غریب ته په دې کې جذب هم کړي دا خو ډېر زیات ما سره مخلص دی، دا خو ډېر زیات ښه دی. دا تعریف په روح المعانی کې سید محمود آلوسی رحمت الله علیه کړی. تفسیر دی د قرآن بهترین روح المعانی. دا تعریف هغه کوي د خدع. نو خدع به امید دی انشاءالله چې تاسو پیژندلی در پرده فساد په لغت کې ورته وي، او اصطلاح شریعت کې اراده د شر او ظاهرول د خیر، او هغه در پرده فساد شو. یو خبره یاد ساتئ، امام بخاری رحمت الله علیه باب الحیل چې کله د حیلې ذکر کوي، حیله چل ولته وي، نو هغه هم دغه آیت ذکر کړی دی. هلته یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون، دا آیت ذکر کوي. ځکه چې مولیان حیله اسقاط کې هم خدع کوي. چې کله امام بخاری د حیله اسقاط بیان کوي د حیل، نو هلته د آیت ذکر کوي. حقیقت کې مولیان چې کله حیله اسقاط کوي نن سبا، ناغه خدع وي، دغه دوکه وي. خلقو ته ظاهري چیرې د مړي د منځونو دپاره دا پیسې اخلو، چې هغه نه څه منځونه پاتې شوي هغه ته ساقط شي، د هغې اسقاط وشي. خو حقیقت چې بیا وګوري د دې پکې ځان له فایده وي، ځان له پیسې اخیستل وي. دا حیله او اسقاط په دې هم لږ ځان پوهوئ، بعضې مسایل وي د دین ضروري وي، کوشش کوئ چې په دې تاسو پوهیږئ. حیله ویلی شي چل ته، چل ولته، همدغه خدع چې مونږ ورته وایو. او اسقاط الف سین قاف الف طوا سره لیکلی کېږي. اسقاط دا اسقاط نه دی، حیله اسقاط. زمونږ بعض ملګري اسقاط وایي، دا اسقاط نه دی. هغه اسقاط ورته که په دې وایي چې یاره دې اسقا کړی دی نن سبا دې مولیانو، بیا صحیح ده، خو اصل کې دا حیله اسقاط دی. حیله چل ولته وایي. اسقاط څه ته وایي؟ اسقاط دا در اصل د دې معنی ده فدیه د اعمالو، چې په هغې سره ستا اعمال څه شي ساقط کېږي تا نه. لکه مثال، یو تن ته منځونه پاتې وي او هغه ته پته ولګي چې یاره زه مړ کېږم، اکسیډنټ یې وشي یا څه بل څه خبره راشي، او ورته پته وي ما نه 20 منځونه پاتې وي، نو دې به چاته وایي په وارثانو کې چې یاره زما دوره منځونه دي، نو د دې به تاسو فدیه ورکوئ. دې ته اسقاط وایي، او دا په شریعت کې شته دی. صحیح روایتونه ثابتې ده. دغه وارثان وروستو کولی شي چې د هغه د دې منځونو پیسې وباسي، چې کوم ته اسقاط ورته ځکه وایي چې هغه منځونه ته بیا ساقط شي په دې عمل. نو دا شته په شریعت کې، خو دا شرط نه دی چې مړی څنګه خښ کړي نو دا به کې د مړي د خښولو نه مخکې. دا خبره غلطه ده. هغه مولیان دي چې د خپلو خېټو دپاره دروغ وایي، چې اول سوال ګورې د مونځ کېږي، نو راځئ پیسې راوړئ، صابونونه راوړئ، کپړې راوړئ، جانمازونه راوړئ، سپلې راوړئ، چې دا حیله د اسقاط وکړو چې د هغه منځونه ترې ساقط شي. او بیا یو منترم ورله جوړ کړی دی. منترم چې تاسو واورئ حیران به شي ورته. وایي این مال قلیله
بخداع کثیره بغبن فاحشه مات قبول کړي ماتا ته در بخله. پدې کې اوس وګوري فارسی او پښتو دواړه پکې مکس کړي. ان مال قلیلا وې دا لږ غوندې مال، بخداع کثیره په غټې دوکې سره، خدا استاد پیجنې دوکې ته وي، په غټې دوکې سره، بغبن فاحشه په کلاو غبن، په کلاو غبن سره. دا الفاظ ګوره دا په فارسی کې وي چې خلک پې پوه نشي. دا لږ غوندې مال په غټې دوکې سره او په کلاو غبن سره ما ته قبول کړی وي، ما د یو تن نه قبول کړی، ما تا ته در بخلی، بل ته ما تا ته در وبخه. دا طریقه د دې داسې وي مثلا 10,000 روپۍ راوالي د وارثانو نه، صابونونه او کپړې او پیزار او جنمازونه دا ټول راواخلي په یو شکرې کې کیدي، نو بیا اول مولوي صاحب راوچتئ نو وایي دا 10,000 دي او په دې کې دا اشیا دي. نو دقه منتر وایي مال قلیله بخدای کثیره بغبن فاحشه ماتې قبول کړی ماتا ته در بخلی بل لی ورکي. هغه بیا دا وایي نو چې دې دویم لی ورکوي که 10,000 وي نو وایي دا 20,000 شوي. چې دویم دریم له ورکي دغه منتر وایي نو وایي دا 13,000. داسې چورلۍ را چورلۍ 10 کسانو باندې چې وچورلۍ وایي دې نه 100,000 روپۍ جوړې شوې. نو وایي 100,000 روپۍ دا دغه د منځونو څه شو، دغه د منځونو دپاره فدیه شوه. نو هغه جیب ته واچي او په دې طریقه خلک دوکه کوي، خلک غولوي. نو په دې حیله اسقاط کې نن سبا چې کم مروج حیله اسقاط دی خلکو را ایستلی، په دې کې هم غټه دوکه ده، خدع ده. دې وجې دي په خپلم په خپل دې منتر کې وایي بخداع کثیره په غټې دوکې سره، خو پوهېږي پې نه. نو د خدع په معنی به اوس پوه شوي چې خدع څه ته ویلی شي. خدع وایي در پرده فساد ته چې په زړه کې ته د شر اراده ساتې او خلکو ته خیر ظاهرې، دې ته خدع وایي، دې ته دوکه وایي. نو یخادعون الله. یو بله خبر یاد ساتئ، د یخادعون کې کوشش وکړئ د پوهېدو. دلته یخادعون مخادعه د باب مفاعله نه راغلی دی. یخادعون دا در اصل مخادعه ده، مخادعه د باب مفاعله نه دلته راوړی. دا ټکي راځي نو دا بیا بار بار درته زه کوم پارام پارام چې ولیکئ، که پوهېږي پې نه وروستو به پې پوه شئ ویې لیکئ. مخادعه دا د باب مفاعله نه راغلی او دا باب صدور د جانبین نه غواړي. څه معنی؟ یعنی دواړو طرفونو نه صادر کیږي. مطلب دا دی چې خدع فرض که یو فریق کوي نو دا مخامخ مقابل ورسره به هم خدع کوي، دوکه وکوي. بیا وورئ دا اشکال دلته دا یخادعون لفظ راوړی دی، نو دا مخادعه د باب مفاعله نه راغلی دی دلته، او دا باب صدور د جانبین نه غواړي. څه معنی؟ مفاعله باب نه چې هر یو لفظ راشي نو دا هغه لفظ مطلب به دا وي چې په دې کې کوم فعل دی دا به د دواړو طرف نه صادریږي. یو تن که فرض که فعل کوي د دوکې، مقابل هغه به هم دوکه کوي. نو اوس دلته دا اعتراض راځي چې منافقان خو خدع کوي، دوکه کوي د الله سره، نو آیا الله هم ورسره دوکه کوي؟ دا اعتراض اوس دلته وارد شي، اشکال راغی چې ځا منافقان خو دوکه کوي، نو آیا الله هم هغې سره دوکه کوي؟ د دې دوه جوابات ولیکئ. جواب اول او بالکل سورة النساء دې دپاره وګورئ. سورة النساء 4 نمبر آیت چې بالکل الله هم ورسره خدع کوي، خو د خدع نه مراد به دلته څه وي انشاءالله وضاحت به بیا په خپل ځای درته کوم. سورة النساء آیت نمبر دی 142 نمبر آیت. ان المنافقین یخادعون الله، یقینا منافقان یخادعون الله دوکه کوي د الله سره، وهو خادعهم او دا الله بم دوکه کوي دوی سره. دلته معنی بیا مونږه سزا د فعل کو، دا الله بم سزا د دوکې ورکوي دوی ته. نو بالکل دا زمونږ اول جواب چې او د جانبینو نه بالکل د دې صدور کیږي. منافقان دوکه کوي، الله ورله د دې دوکې سزا ورکوي. دا یو جواب.
دویم جواب، بلکې دا یو جواب ډیر دی، دویم پرېږدئ کې به بیا وایي چې دا څه قاعدې دي شروع کړي دي. اعتراض هم دی ځکه خلک در باندې کولی شي په درسونو کې تا ته به وایي چې یخادعون دا مخادعه د باب مفعله نه راغلی او باب مفعله چې کله یو ځای کې راځي نو هلته صدور د جانبین غواړي. څه مطلب چې هغه فعل به د دواړو اطرافونه کیږي. نو دلته منافقان خو دوکه کوي، نو آیا الله هم ورسره دوکه کوي؟ نو تاسو ورته د سورة النساء 142 آیت په جواب کې وباسئ چې او بالکل خو الله ورله سزا به ورکوي. دا ته مراد شو. یخادعون الله، دوکه کوي دوی د الله سره. دلته بیا یو اشکال راځي چې الله خو عالم الغیب دی، الله سره څنګه دوکه کیږي؟ یخادعون الله معنا مونږ کو دوکه کوي دوی، ټګي کوي دوی د الله سره. نو الله خو عالم الغیب دی، الله سره څنګه دوکه کیږي؟ جواب، دراصل دلته کلام داسې دی یخادعون الله فی زعمهم، دوکه کوي دوی د الله سره فی زعمهم، خو په خپل خیال کې. حقیقت کې دا دوکه نه ده، د دوی خیال دا دی چېرې مونږ خدای دوکه کو. دا تفسیر کشاف، تفسیر مدارک او نور تفسیرونه هم دغه معنی کړي، مطلب ټول تفسیرونه تقریبا کړي چې دلته کلام داسې دی یخادعون الله ای یخادعون الله فی زعمهم، دوکه کوي دوی د الله سره خو په خپل خیال کې. منافق چې کله یو داسې فعل وکړي چې وی الله مې په دې دوکه که، گویا کې داغه په خیال کې دا وی چې الله تعالی مې دوکه کړي، خو حقیقت کې الله خو نه دوکه کیږي. دا یو جواب. دویم جواب په دې ځای کې یخادعون الله، دلته لفظ رسول حذف دی، یخادعون رسول الله دی، دوکه کوي دوی د الله د رسول سره. دا دویمه معنی شوه. یخادعون الله ای یخادعون رسول الله، دی دوکه کوي د الله د رسول سره. او دا تفسیر جلالین د امام سیوطی رحمت الله علیه، تفسیر جلالین د امام سیوطی هغه دا معنی کړي یخادعون الله ای یخادعون رسول الله، دوکه کوي دوی د الله د رسول سره. معنی بالکل صحیح شو. دا اشکال خو ختم شو. نو دو معنی شوی دلته یخادعون الله، یو یخادعون الله فی زعمهم، دوکه کوي دوی د الله سره خو په خپل خیال کې. دویمه معنی یخادعون الله ای یخادعون رسول الله، دوکه کوي دوی د الله د رسول سره. دا ثابت شو چې تفسیر جلالین والا هم د دې قائل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه دی، ځکه ورسره دوکه کیږي. اوس دې ځکه بیا یو وړوکی شان اشکال راځي چې هر کله دین یخادعون رسول الله مرادو، ټګي کوي دوی، دوکه کوي دوی د الله د رسول سره، نو دلته دا لفظ رسول بیا ولې ذکر نه کو؟ بیا دا اشکال ووري. هر کله چې یخادعون رسول الله مرادو، نو بیا دلته رسول حذف ولې شو؟ دا اشکال دی وړوکی شان. د دې جواب ولیکئ. حذف رسول، رسول حذف کول د پاره د اظهار د عظیم جرم د دوی. دا لفظ رسول چې الله دلته حذف کړی دی، دې د پاره چې اظهارو کې د دوی د هغه عظیم جرم، گویا کې رسول سره دوکه داسې ده لکه د الله سره. ځکه الله دې هغه رسول لرې که ځان یې راوسته چې گویا کې زما پیغمبر سره دوکه داسې ده لکه ما سره. بیا وری جواب، حذف رسول د پاره د اظهار د عظیم جرم د دوی دی چې رسول سره دوکه گویا کې الله سره دوکه ده، او دا ډیر عظیم جرم دی. دی وجه دلته رسول حذف شوی. الله ځان مخکې کړی چې ته زما پیغمبر سره دوکه کې، گویا کې ته ما سره دوکه کې. او د نورو مقاماتو هم د دې معنی اثبات کیدی شي په نورو الفاظو، لکه سورة النساء وګورئ، 3 نمبر سورت، آیت نمبر 80 نمبر آیت سورة النساء. من یطع الرسول فقد اطاع الله، چا چې اطاعت کو د پیغمبر نو یقینا د اطاعت د الله. اطاعت د رسول اطاعت د الله دی. اطاعت د رسول اطاعت د الله دی.
سورة النساء اتیایم آیت نه ثابت شه اطاعت د رسول د پیغمبر تابعداري حقیقت کې دا اطاعت تابعداري د الله دی. دارنګ سورة الفتح وګورئ. سورة الفتح سورت نمبر دے 48. سورة الفتح سورت نمبر دے 48. 48 نمبر سورت او د دې آیت دے لسم. سورة الفتح 48 سورت آیت نمبر دے لسم. ان الذين يبايعونك یقینا هغه کسان چې بیعت کوي تا سره پیغمبره انما يبايعون الله یقینا دی بیعت کوي د الله سره. ګوره دلته وایي بیعت د رسول حقیقت کې بیعت دی د الله. نو اطاعت د رسول اطاعت د الله دی، بیعت د رسول بیعت د الله دی. نو همداسې خدع د رسول سره خدع د الله سره ده. نو دی وجې دلته رسول حذف کړی دی. یخادعون الله دوکه کوي دوی د الله سره. اوله معنا فی زامن په خپل خیال کې. دویمه معنا یخادعون رسول الله دوکه کوي دوی د الله د رسول سره. والذین آمنوا او هغه کسانو سرم آمنو چې ایمان راوړی دی. اے مراد اصحاب کرام شو. اول دوی د صحابو سره هم دوکه کوي. نو دوی په دروغ قسمونه ورته کوي، عذرونه پیش کوي او پاغي باندې به صحابو له دوکه ورکولو. نن سبابم داسې وي مؤمنان چې دي اغي له دوکه ورکي په قسمونو په دروغو. د دې څو نمونې وګورئ لکه سورۃ التوبه چې دوی مؤمنانو سره څنګه دوکه کوي. سورۃ التوبه 8 نمبر سورت 9 نمبر سورت 9 آیت نمبر دے 42 نمبر آیت د سورۃ التوبه چې دوی څنګه دوکه کوي د مؤمنانو سره. د آیت اخر وګورئ وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. او زرد چې دی به قسمونه کوي په الله باندې که زموږ طاقت وي موږ تاسو سره وتلو. قسمونو په ذریعه مؤمنان دوکه کوي. مخکې لاړ شئ یو کم 50 آیت وګورئ. 9 ومنهم من يقول او بعض د دین هغه څوک دي چې وایي اذن لی پخلی وی اجازت را کماتا ولا تفتن یو گن کې مغرزو مالا. یاره جیز ډیر زیاد خواهش پرستیم ما ځان سره مو بیا ایمان سره غلطیو نشي بدنامم نکم بهانه کوي. دارنګم دی صورت کې مخ کې لاړ شي 55 آیت وګورئ 56 نمبر آیت ويحلفون بالله انهم لمنکم او قسمونه کوي دی په الله چې یقینا دوی خامخا تاسو نه دي تاسو ملګری دي. نو په دې شکل دی رسول الله او دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام یا نن امتیان د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دوکه کوي. نو الله اوس د دې کار رد کوي په دې جملې سره وما يخدعون الا انفسهم. وما يخدعون او دوی دوکه نه کوي دوکه نه ور کوي الا انفسهم مگر خپل ځانونو لا. دوی دوکه نه ور کوي مگر خپل ځانونو لا. دراصل چې کله یو خباثت د منافقانو قرآن ذکر کوي چې هغې سره نقصان کیږي د مؤمنانو دا قاعده یاد وساتئ. یو ځکه چې کله یو پلیتی د منافقانو الله ذکر کوي داسې پلیتی چې هغې سره د مؤمنانو نقصان کیږي نو هلته الله تعالی ډایرک خپل جواب کوي. دا قاعده یاد وساتئ. بعض مقاماتو کې چې د منافقانو د کفارو یو خباثت الله داسې ذکر کوي چې هغې سره د مؤمنانو نقصان کیږي ډیر نو ډایرک هلته الله تعالی خپل جواب ورکوي. لکه یو دلته الله وکته چې د دوکي سره خو پیغمبر او د اصحاب کرامو ډیر غټ نقصان کیږي نو الله د هغې د رد دپاره دا جمله راوړه وما يخدعون الا انفسهم. او دوی دوکه نه ورکوي ټګي نشي کولی مګر خپلو ځانونو سره. تاسو مه خفه کیږئ که دوی دوکه کوي هغې کې به نقصان خپل وي. او دا شان آیت 14 کې را روان دی واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا نؤمن کما آمن السفهاء. حق پرسته بیوقوفان وي نو دې سره غټ نقصان کې د بیوقوف ته بیا څوک کینی. الله فرمای الا انهم هم السفهاء دی په خپله بیوقوفان دي.
الله التم دا شان جواب کوي. 15 کې الله جواب کوي چې دی وی انما نحن مستهزئون، مونږ ټوکې کوو مؤمنانو پورې. الله وی الله یستهزئ بهم ويمدهم، التم دا شان جواب کوي. دی ځکه یو وړوکې شانت اشکال راځي. وما يخدعون الا انفسهم سره اشکال دا راځي چې رستو یو المؤمنانو سره دوکه کوي، او دلته بیا الله تعالی نفي وکړه د دې چې دی مؤمنانو سره نه ځان سره دوکه کوي. نو دا کلام کې تعارض پیدا شو. ګور اشکال دا دی چې رستو الله ویل دی دوکه کوي د مؤمنانو سره، او دلته وی دوکه نه کوي مگر خپل ځانونو سره. نو دا کلام کې تعارض پیدا شو. یو تن به پتا اعتراض وکړي چې دا څنګه قرآن دی چې یو ځکه وی یخادعون الله والذین آمنوا، دی ټګي کوي دوکه کوي د پیغمبر د الله سره او مؤمنانو سره، او بیا رستو خپل نفیم کوي وما يخدعون الا انفسهم، نه دوی دوکه نه کوي هغوی سره مگر خپل ځانونو سره. دا یو اعتراض در باندې څوک کولی شي چې یو ځکه اثبات کوي د خدا او بل ځکه نفي تی کوي، نو د دې څه مطلب شو؟ نو د دې جواب ولیکي دراصل ظاهرا خو دوی دوکه کوي مؤمنانو سره، هغې کې خو څه شک نشته، خو چې کله حقیقت کې وکتلی شي او د دې انجام وکتلی شي نو دی د ځان سره دوکه کړی وي. څه مطلب؟ سزا ورته بیا ډیره سخته میلاویږي هم دنیا او آخرت کې. نو دا خو ځان سره دوکه شو. بیا دا جواب وری چې دراصل ظاهرا دوی کوي د مؤمنانو سره دوکه، خو چې د دوکې نقصان او انجام ته خبره راولي نو بیا هغه هم واپس دی ته تاویږي. دا مطلب دی د آیت چې دی حقیقت کې ظاهرا کوي د مؤمنانو سره دوکه، خو چې بیا ته انجام دغه دوکې وګوري نو هغه نقصان به په دې باندې خپله راځي، دی خپله شرمېږي، دنیا کې خلکو ته ښکاره شي یاره دا ډېر دوکهباز دی، فریبکار دی، خلک ترې ځان ساتي. آخرت کې به هم د دې ډېر لوی عذاب وي. نو دا د دې وړوکې شانت اشکال یو جواب شو. وما يخدعون الا انفسهم، او دوی دوکه نه کوي یا ټګي نشي کولی مگر خپلو ځانونو سره، یعنی دوی د مؤمنانو سره چې دوکه کوي حقیقت کې دا ځان له نقصان ورکوي، دنیا او آخرت کې په ځان سزا څه کوي؟ ثابتوي. نو په کار دا دی چې موږ د مؤمنانو سره په هر نگاه کې، په کاروبار کې، پر شیز کې د دوکې نه ځان وساتو، په درسونو کې، په نورو معاملاتو کې صفا چلیږو، صفا خبره کول پکاري که څوک خفه کېږي یا خوشحالېږي، صفا خبره پکاري. دوکه ورکول دا ځان تباه کول دي. دا د دوی دویم خباست شو. اوس دا بل خباست هم لنډ وایو ختموي. دریم خباست وما یشعرون، او دوی کې شعور نشته. وما یشعرون، او دوی کې شعور نشته. دا د دوی دریم خباست چې دریم پلیتی چې دوی د شعور نه بالکل خالی دي. ولی د شعور نه خالی دي؟ رستو ګوره کنه ځان له نقصان کوي، په زوره پوهېږي پنه چې زه ځان تباه کوم. بیا وری د شعور نه خالی دي، شعور پکې نشته. الله فرمای وما یشعرون، او دوی کې شعور نشته. الله فرمای وما یشعرون، او دوی کې شعور نشته. نو دا شعور په دوی کې ولی نشته؟ ځکه چې رستو ګوري دی ځان له نقصان کوي، ځان له دوی څه کوي؟ نقصان کوي. ځکه الله تعالی فرمای دی کې شعور نشته. دا نټ جوړ بندېږي ستاسو که څنګه؟ ته ماته سیګنال شو کوي. आवाज बहुत सही हुई का ना आवाज न राजी खजा बस देखो खच आवाज न दरी माखवेदा به ختم زه بس आवाज نه درځم ان شاء الله دا به سبانی سبق نن مونږ وې يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. يخادعون الله دوکه کوي دوی د الله سره په خپل خیال کې، یا دوکه کوي دوی د الله د رسول سره. والذین آمنوا، وغه کسانو سره چې ایمان راوړی دي. وما یخدعون، او دوی دوکه نه کوي
یا ټګي نشي کولی الا انفسهم مگر خپلو ځانونو سره. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.